بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. زموږ د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن زموږ په دې کلاس کې د انګلیش دوه لفظونه دي. هغه دوه لفظونه دي کین او کوډ. نن زما په ذهن کې زه چې په کین او په کوډ باندې څومره پوهه یم، نو نن غواړم چې هغه خپله پوهه له تاسو سره په دې کلاس کې شریکه کړم. راځئ چې دغه کین او کوډ شروع کړو. د کین او د کوډ یو څو مثالونه تاسو له درکوم. اولنې به مونږ خبره وکړو په کوډ باندې، یعنی چې د کوډ کار څه دی، کوډ په کوم ځای کې استعمالیږي، مونږ له یې په کوم ځای کې استعمالول پکار دي. کوډ به مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې یو کار ممکن هم وي او ناممکن هم وي، یعنی چې د یو کار د کېدلو چانسز هم وي او د نه کېدلو هم وي. د دې یو څو مثالونه زه تاسو له درکوم. د کوډ we could study together. مونږه سټډي یو ځای کولی شو. دا اوس ممکن هم دی او ناممکن هم دی، یعنی چې ما او تا سټډي یو ځای کولی شو که نه شو کولی. we could study together. مونږ سټډي یو ځای کولی شو. یو بل مثال دی you could buy this bag. یعنی ته دا بیگ اخیستلی شي. یعنی فرض که ما سره یو ملګری دی او مونږ بازار ته لاړو او په دکان کې یو بیگ پروت دی، نو هغه ته زه ووایم چې دا بیگ ته اخیستلی شي. یعنی دا اوس په هغه باندې ډیپنډ ده چې هغه دا بیگ اخلي او که نه اخلي. نو دا خبره چې ما هغه ته کوله چې ته دا بیگ اخیستی شي، ممکنه هم وه چې دا بیگ هغه اخیستی وي، خو ناممکنه هم وه، ځکه چې د هغه خو ما ته پته نه وه چې دا بیگ اخلي که نه اخلي. نو ځکه ورته ما وویل چې you could buy this bag، یعنی ته دا بیگ اخیستی شي. we could watch a movie tomorrow. یعنی مونږ سبا مووی کتلی شو. we could watch a movie tomorrow. مونږ سبا مووی کتلی شو. یو بل مثال دی I wish you could see the reality. ارمان که تا حقیقت لیدی شو. I wish you could see the reality. ارمان که تا حقیقت لیدی شو. بل یو اخیری مثال دی don't make a noise. The baby could wake up. یعنی شور مکوه، ماشوم به ویښ شي. کله چې ماشومان شور کوي یا په کور کې څوک شور کوي، موږ ورته وایو چې شور مکوه، ماشوم ویښیږي. یعنی دا ماشوم ویښېدلی هم په شور باندې شي او نشي هم ویښېدلی، یعنی ماشوم کله ویښ شي او کله ویښ نشي په شور باندې. نو موږ ځکه وایو چې don't make a noise. The baby could wake up. یعنی شور مکوه، ماشوم به ویښ شي. ماشوم ویښېدلی هم شي او اوده هم پاتې کېدلی شي. کین د براشو. کین به مونږه د یو پاسیبیلیټي دپاره استعمالوو. کله چې یو کار ممکن وي، پاسیبل وي، نو هلته به مونږه د کین استعمال کوو. You can ask me anything.
یعنی ته زمانه د هر څه تپوس کولی شي. You can ask me anything. ته زمانه د هر څه تپوس کولی شي. یعنی فاسبل دی زه وایم چې ته زمانه د هر قسمه څیز تپوس کولی شي. You can ask me anything. ته زمانه د هر څیز تپوس کولی شي. یو بل اگزامپل He can speak English. هغه انګلیش ویلی شي. یعنی زما یو ملګری دی او ما ته پته ده چې هغه له انګلیش ورځي، نو زه تاسو ته ویلی شم چې He can speak English. یعنی ممکنه ده هغه له انګلیش ورځي، زه تاسو ته ځکه وایم چې He can speak English. هغه انګلیش ویلی شي. یو بل اگزامپل دی I can wait for some more time. یعنی زه څه وخت نور هم انتظار کولی شم یا زه لږ وخت نور هم انتظار کولی شم. دا خو زما خوښه ده چې زه انتظار کوم او که نه کوم. آیا که زه انتظار کوم انتظار کولی شم نو ماله پکار دی چې زه ورته ووایم چې I can wait for some more times. یعنی زه لږ انتظار نور هم کولی شم. I can wait for some more times. یعنی زه لږ وخت انتظار نور هم کولی شم یا زه څه وخت انتظار نور هم کولی شم. یو بل اگزامپل دی I can meet you tomorrow. زه سبا تا سره ملاویدی شم. I can meet you tomorrow. زه سبا تا سره ملاویدی شم. I can finish my homework later. زه به وروسته د کور کار پوره کړم. دا په ما ډیپینډ ده چې زه دا کار پوره کولی شم او که نه شم، خو زه وایم چې دا کار به زه پوره کړم. زما په ځان یقین دی، نو ځکه وایم چې I can finish my homework later. زه به د کور کار وروسته پوره کړم. دا زموږ نن په کین او په کوډ باندې یو څو مختصر خبرې. زما امید دی چې ستاسو به څه ناڅه په کین او په کوډ باندې پوه شوي یئ. او زموږ یو بل کلاس هم په کین او په کوډ باندې شته دی، هم د دې کلاس په ډسکرپشن کې د هغې لینک دی، تاسو هغه هم کتلی شئ. او که بیا هم د چا څه کنفیوژن وي او پوه شوي نه یئ نو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. انشاءالله موږ به په کمنټس کې کوشش کوو چې تاسو له صحیح جواب درکړو.